ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی او بخونکي څښتن طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو د نن شپې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1405 هجري شمسي کال د حمل یادوري 13 او د 1440 هجري قمري کال د ذوالقعدة الحرام 2 او د 2026 زیږدیز کال د اپریل 19 نیټه ده. درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابېلو خپرونو لیدونکي اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته، خو په اثر کې څو مهم خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د یاد ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه 25 تنه معتادین راټول کړي دي. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر ویلي چې د یادې قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د یاد ولایت له بېلابېلو ولسوالیو او د حوزو اړوند سیمو څخه 25 تنه هغه معتادین راټول کړي چې په بېلابېلو نشه یي توکو روږدي وو. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې یاد کسان د لا ښه او معیاري درملنې په موخه د کابل ښار د امید کمپ 2000 بستریز او زر بستریز مرکزونو ته ولېږدول شول، تر څو هلته تر بشپړې درملنې وروسته بیرته روغ رمټ خپلو کورنیو او ټولنې ته راستنه شي. امنیه قومندانۍ ډاډ ورکوي چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه به په جدي ډول دوام لري او هڅه کوي چې معتادین له دې ناوړه پدیدې وژغوري او بیرته عادي ژوند ته راوګرځوي. لغمان کې په 13 هکټاره ځمکه کې 10,000 نهاله د بیرو نیالګي وکرل شول. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي د بیرو د ځنګل په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي دغه پروژه ورته هر اړخیز ګټې لري. نور حال په راپور کې. دا د لغمان ولایت مرکز اړوند د بدیع العباد پنجپدر سیمه ده. دلته تازه د سیمې د سمسورتیا، د سیلابونو له امله د زیانونو د مخنیوي او د یو شمېر نورو موخو لپاره د دې ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د UNDP مرستندویه ادارې له لوري د نږدې 11 میلیونه افغانیو په لګښت 10,000 د بیرو بوټي وکرل شول. دا تقریبا 13 هکټاره ځمکه ده، تقریبا 90 جریبه معادل راځي او په دغه ځمکه کې تقریبا 10,000 اصله بوټي د بیرې کرل شوي دي. نو په دغه پروسه کې او د دې مکمل مالی لګښت تقریبا 10 میلیونه 7,80,000 روپۍ دي او چې په دغه پروسه کې مصرف شوي دي. بل لور ته ګټې اخیستنې ته د سپارلو په مراسمو کې د سیمې اوسیدونکو د دوی په سیمه کې د یادې پروژې په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه او ویل چې دغه ځنګل د سیمې خلکو ته هر اړخیزې ګټې لرلی شي. موږ لپاره دا سهولیت ده چې هغه د سیلابونو اوبه دي هغه مهار کېږي. کوم سیلابونه به چې کله راتلل دغه د ډاګ اوبه او دغه وازې اوبه به چې راتللې د موږ هغه زراعتي ځمکې باغونه او کورونه به یې تخریبول. د هغې یو څه ناسم مخنیوی شوی ده. دا چې یو خواته ځنګل جوړېږي بله خواته زموږ د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. موږ د دولت نه ډېر خوشحاله یو ځکه هغه پروژه چې دلته اوس تطبیقېږي دې کې تقریبا د موږ 600 کارګر دلته په کار باندې بوخت دي. دا خو زموږ علاقه ده طبعا چې یو بوټی کرل کېږي هغه په دین کې څومره وزن لري او قدر لري، دا یو صدقه جاریه وي. بیا چې موږ وتوانېږو 10,000 بوټي وکرو هغې ته د اوبو رسولو ترتیب هم جوړ وي. نو طبعا موږ قومونه موږ دې باندې ډېر خوشحاله یو، د دې منندویي کوو چې په دې کې همکاري کړې وي. زموږ ولایتي اداره د لغمان د کرنې د زراعت ریاست دا رقم د UNDP اداره څومره ورونو دې کې همکاري کړې، موږ د قوم خلک ډېر دې باندې خوشحاله یو. په ورته وخت کې د دې ولایت د والي ویان وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې په دې ولایت کې د بیلابېلو برخو ګڼې پروژې عملي کړي. قدرمن مشرانو په هدایت باندې راغلي د بدیع العباد ساحې ته چې په دغه ساحه کې موږ تر 13 هکټاره پورې په ځمکه باندې د بیرې ځنګل بوټي وکرل. نو لله الحمد ولایتي اداره قدرمن مشران زموږ والي صاحب، معاون صاحب د زراعت په برخه کې همدارنګه په نورو برخو کې
په دې هڅه او کوشش کې چې لغمان ولایت ته څرنګه پروژې راوړي او دلته یې تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لغمان مرکز او کرغیو ولسوالۍ اړوندو سیمو کې په 238 هکټاره ځمکه کې د بیرو ځنګلونه جوړ شوي دي. د څارنې او ارزونې کمیټې د لغمان ولایت د عامې روغتیا ریاست اړوند له ځینو شبهاتو څخه هر اړخیزه څارنه ترسره کړه. نور حال د زین الدین حقیار په راپور کې. د لغمان ولایت د عامې روغتیا ریاست اړوند د ځینو شعباتو څخه د څارنې او ارزونې کمیټې لخوا هر اړخیزه څارنه او نظارت ترسره شو. یا د څارنه د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس مولوي سید جمال الدین هاشمي په مشرۍ د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د ادارې مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني، د لغمان ولایت د امني قمندانۍ استازي مولوي محمد بشیر، د ولایت مقام د داخلي امنیت مرستیال مولوي محمد امین مدثر، د ولایت مقام استازي مولوي سعد حقانی، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست استازي مولوي محمد معصوم او د استخباراتو ریاست استازي انجنیر عطا الله په حضور کې ترسره شوه. په دغه څارنه کې د لغمان ولایت د عامې روغتیا ریاست د ځینې شعباتو د کارکوونکو ټولې مالی او اداري چارې لکه د پرسونل حاضري، اداري، مالی او تدارکاتي اسنادو، د ثبت کتابونه، رسیداتو، صادرې او واردې کتابونه، یومیه، هفتوار، ربوار او کلني پلانونه، کارتندوسیې، ارزیابي فرمونه، گزارشونه، د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله او د فرامینو او احکامو د تطبیق بهیر، په ځانګړې توګه د 18 ګڼې فرمان د درس د تطبیق بهیر، دفتري سلیقه او ورته د نورو برخو څارنه او لیدنه ترسره شوه. په خبرپاڼه کې ویل شوي همدارنګه ورته د ښو کارونو د ستاینې ترڅنګ اداري او مالي کارونو کې د شته نیمګړتیاو په اړه لازمې لارښوونې سپارښتنې وشوې. د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ په مقام کې د موټرو پارکینګ بیا ځلې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د الیشنګ ولسوال قاري عبدالقاهر متوکل وایي یاد پارکینګ د ولایت مقام په مالی همکارۍ د 250,000 افغانیو په لګښت سره بیرته جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې د یادې ولسوالۍ مامورینو ته یې د پارکینګ یا د موټرو د تمځای اسانتیاوې رامنځته کړې. په یاد پارکینګ کې د زړو او زیانمنو برخو بشپړ لرې کول، د نوي او قوي فلزي چوکاټ جوړول، معیاري چت نصب او کلک تثبیت، د ستنو تنظیم او ترتیب او د ساختماني استحکام تنظیم، د پارکینګ ساحې پاککاري او هوارول او د اوږدمهاله استفادې لپاره د با کیفیته موادو د کارولو موارد شامل دي. او په ولایتي خبرونو کې وروستی خبره سره واورئ چې لغمان کې د کور د چت د غورځېدو په پیښه کې 4 تنه ټپیان شوي. د لغمان ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازي رسنیو ته ویلي چې د مرکز مهترلام اړوند د بدیل آباد په منځکلو سیمه کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې د کور د څښتن د 2 میرمنو یو ماشوم په ګډون 4 تنه ټپیان شوي. نوموړي وایي دغه چت د تیرو بارانونو د اورېدو له امله زیانمن شوی و چې اوس نړېدلی دی. ښاغلی غازي وایي ټپیان پر وخت روغتیایي مرکز ته لیږدول شوي خو د 2 ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. درنو قدرمنو اورېدونکو زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا څخه مو مننه کوو. پاک الله مو مل شه.